دا د سرکاڼو ولسوالۍ هغه کورنۍ دي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني بریدونو له امله یې ګڼ ځاني او مالي زیانونه زغملي او نورو سیمو ته په کډوالۍ مجبور شوي وو. کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د دغه کورنیو سره یې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره کړې. دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوله زموږ د ادارې له خوا نه، چې په هغه کې یوه د ترپال دی، خرما پکې شامل دی، یو کارتن چې 8 کیلو ده، او ترڅنګ یوه البسه ده، غوړي دي، د دې ترڅنګ صرف دي. دا شیان شامل دي چې دغه بېځایه شویو کورنیو ته توزیع کېږي. نه په مرستو ښه ډېر خوشحاله یم او ډېره مننه، او نور هم چې څه وسي کومک، نو خلک کمزوري او غریبانان چې کومک وشي موږ څخه ډېر. موږ مشکلات ډېر دي، دا دي چې د توپونو د خوا نه رامنځته شوي دي، کورونه وران دي، کډې مې رافسر شوي دي، بې کوره شوي مې د پاکستان طرفه او مهاجر شوي مې چې موږ سره دا خلک مرسته وکړي، کومک را سره وکړي. موږ ډېر مشکلاتو سره او ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. بل پلو د سرکاڼو ولسوالۍ مسؤلین وایي د پاکستان په توپونو د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي ډېر زیانمن شوي او له دغه کورنیو سره یې په لا ډېرو مرستو ټینګار وکړ. دغه 4 ورځې د جنګ له امله دغه د سرکاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي ډېر زیات زیانمن شوي دي. شهادتونه، زخمونه، د کورونو ویجاړۍ، د مکاتبو ویجاړېدل او د صحي مراکزو په مرمیو باندې لګېدل، دا هغه څه دي چې د دې ولس تر مخه تېر شوي دي. د خیریه مؤسساتو نه، د اسلامي امارت رهبرۍ مقام څخه احتراما غوښتنه او هیله کوو چې لا زیاتې مرستې وکړي. د یادولو ده تر دې وړاندې د پیښو سره د مبارزې ادارې د ځینو نورو ولسوالیو له بې ځایه شوو کورنیو سره هم ورته مرستې کړې وې.